سلامونه ملګرو، هیله ده بیا به هم روغ او جوړ وئ راته. دوستانو دغه ویډیو کې بیا هم تاسو ته غواړم د ایچ پی یا هم هغه د یو اس ډي ټي د انویسټمنټ په ویب سایټ تاسو ته یو کوچني شان معلومات، یو لایف وډرا او د دې د وی آی پي لیولونو د ګټې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. نو راځئ دغه ویډیو ما سره تر پایه وګورئ. ملګرو، د ایچ پی ویب سایټ مې دغه څو ورځې مخکې تاسو ته معرفي کړ چې په دې کې انویسټمنټ کېده او هغه ویډیو کې که څه هم ما تاسو ته ویل چې انویسټمنټ ستاسو خپله خوښه ده او خپل پام مو ده، نو دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د دې د لیولونو ګټه او نور دروښیم. د دې ویب سایټ لینک ما تاسو ته لومړی کومنټ کې ایښی ملګرو چې په لینک مو کلیک کړئ دا ډول صفحه راځي د اکاونټ جوړولو لپاره. په لومړي کې به تاسو خپل ایمیل لیکئ، دوم کې کوډ، دریم کې بیا هم همدا کوډ، څلورم کې بیا هم همدا کوډ او په دغه خانه کې بیا هم همدا کوډ چې دا مو ولیکه لاندې رجسټر آپشن درته راځي. رجسټر به ووهئ، ستاسو اکاونټ جوړیږي. اکاونټ چې مو جوړ شو دا ملګرو نور د اکاونټ صفحه ده. په دې کې ملګرو زه راځم د وی آی پي برخې ته او دلته تاسو ته لیولونو ګټې ښیم. ما خپله ملګرو تېره ویډیو کې که څه هم تاسو ته وویل چې سرمایه ګزاري په دغه ډول سایټونو کې خپله ګټه او خپل تاوان لري. نو ځینو ملګرو زموږ په لینک راغلي وو، بیا اکاونټ فعال کړی او دغه لومړی وی آی پي فعال کړی و چې فعلا به هغوی خپل سروس ته او نور به په ګټه کې او ویب سایټ فعلا هم فعال ده. نو په دې کې ما ملګرو وی آی پي 2 لیول ته ارتفاع وکړه او دوم لیول ما فعال کړ چې په دې سره ماته د ورځې تقریبا $15 ګټه دا راکوي ملګرو. نو دغه دوم لیول چې دا بیا په $80 فعالیږي ملګرو. 90 ورځو لپاره د دې کار ده او د ورځې 21 نه تر 22% ګټه ورکوي. نو بیا هم غواړم ملګرو یادونه وکړم چې دا ډول ویب سایټونه چې دي معلومه نه دي څو ورځې کار کوي. صحیح ده، اوس دا 13 ورځ چې ما معرفي کړه هغې نه تر فعلا روغ ده او کار کوي. نو چا چې پکې انویسټ کړی اوس به هغه ټول ګټه کړي او په تاوان نه به نور بچي. خو بیا هم غواړم یادونه وکړم چې زه چاته د سرمایه ګزارۍ توصیه نه کوم او څوک نه تشویق کوم چې دغه ډول ویب سایټونو کې سرمایه ګزاري وکړي. او که بیا هم څوک ریسک مني، څوک خطر مني او راځي لکه څنګه چې ما ویل تېره ویډیو کې که څه هم ما وویل چې انویسټ مه کوئ، خو بیا هم ځینو ملګرو کړی و. نو که دغه ډول بیا څوک انویسټ کوي بیا له دغه وی آی پي 1 لیول نه پورته مه ځئ. دا په $14 فعالیږي او د ورځې څه کم $3 تاسو ته ګټه درکوي چې 15 ورځو کې تاسو ته خپل سر پوره کوي. هغې څخه وروسته نور چې څومره ویب سایټ کار کوي تاسو ته به ګټه درکوي. نو اول لیول نه پورته مه ځئ. نو دا چې دی کې به څنګه سرمایه ګزاري کوو طریقه مې تېره ویډیو کې هم ښودلې وه، بیا هم په لنډه ښیم. دلته به راشئ د ریچارج آپشن به ووهئ ملګرو او تاسو په ټي آر ایکس او یو اس ډي ټي پانګه اچونه کولی شئ. یو اس ډي ټي انتخابوئ یا ټي آر ایکس تاسو خپله خوښه. دا چې مو انتخاب کړه دلته ادرس درکوي، دغه ادرس دا به کاپي ونیسئ، له دې ځای به کاپي کوئ، له بایننسه، له ټرست والېټه، له هر څه سي دې ته به $14 ولېږئ. چې ومولېږئ ریچارج کمپلیټ باندې کلیک واخلئ او ستاسو ریچارجینګ به کمپلیټ شي. چې کمپلیټ شو دلته بیا تاسو دغه آپشن ته راسئ ملګرو. ډایرکټ به تاسو ته دغه وی آی پي 1 لیول واز شوی. که واز نه و بیا دلته تاسو کولی شئ خپله هم راواز کوئ، خو حتما تاسو ته وازي. نو دغه د دې کار د دې طریقه و ملګرو. او چې کله مو لیول فعال کړه بیا به تاسو دغه آپشن ته راځئ. ښه بیرته دلته ګورئ، دلته تاسو باید هر 40 ساعتو کې یو ځل راشئ، دغه دایره آپشن کلیک کړئ چې تاسو ته ورځنۍ ګټه درکړي. نو دغه دایره آپشن به زه اوس کلیک کړم، همدې باندې به کلیک کړو ملګرو. دایره آپشن به کلیک کړو، دا ګورئ دا بیټکوین سی پي لیکلی. په دې چې تاسو کلیک واخلئ نو دلته بیا یو ټایمر هم درکوي، تاسو ته وایي چې دومره ټایم بعد راشئ بل کلیک وکوئ. نو زه اوس کلیک کوم، دا اوس کار کوي او موږ ته هغه ورځنۍ ګټه راکوي. په تمه کېږو 1-2 ثانیو کې دا اوس هغه ورځنۍ ګټه د لیول موږ ته راکوي. نو دغه د ملګرو کمپلیټ شو. ګورئ $15.26 راکړه چې دا زما د دوهم لیول ګټه ده. نو ډیلی به تاسو صرف راځئ په دغه به یو ځل کلیک کوئ چې هغه ګټه تاسو ته درکوي. اوس راځم دا وډرا کوم، لایف وډرا پروف سي تاسو ته مې آپشن باندې کلیک کوو. دلته وډرا وهم ملګرو. وډرا چې مو ووهله نو دلته ګورئ زما د بایننس ادرس له مخکې ما ورکړی و، یو ځل چې ورکړئ ادرس دوباره یې بیا نه غواړي. نو همدې ادرس ته زه وډرا کوم، پورته لاندې ورته دغلته هغه خپل کوډ لیکو د اکاونټ جوړولو په ټایم چې مو ورکړو او دلته اندازه لیکو. اندازه زه ورکوم مثلا $15.26. دا چې مو ورکړو لاندې کنفرم باندې به تاسو کلیک واخلئ ملګرو او ستاسو وډرا ترسره کېږي. نو دغه ده ما کلیک کړو، وډرا مې سکسس شوه. دا تر 2 دقیقو ټایم نیسي. زما بایننس ته راشي، زه به اوس لاړ شم بایننس ته، هلته به تاسو ته پروف وښیم. نو دې ځای نه خو زما وډرا کمپلیټ شوه ملګرو. بایننس ته راغلم، څنګه چې ګورئ زما وډرا کمپلیټ شوه، ما ته 2 دقیقو کې راورسېده. نو بالکل ویب سایټ یې تر فعلا هم فعال ده، کار کوي. خو بیا هم غواړم ووایم چې د سرمایه ګزارۍ توصیه موږ چاته نه لرو. ګټه او تاوان په دې کارو کې شته ملګرو. که څوک تاوان منلی شي $14 دې واچئ او که څوک یې نه مني نو کوشش مه کوئ چې انویسټ وکوئ.